The first word we've got is encouraging. Encouraging. Encouraging means تشویقي هڅونکی هغه چې هغه ډول خبرو ته ویل کېږي هغه باندې یو څوک هڅېږي یا تشویقي encouraging ویل کېږي. Giving you hope and confidence چې تا ته امید او confidence اعتماد درکړی دی د encouraging ویل کېږي. Next word is a while. A while. A while معنا لنډ وخت یا د لږ څه وخت لپاره for a short period of time or a period of time especially a short one. Can you just wait for a while? کوم شي یو څه وخت لپاره ماته انتظار وکړئ. Next is obvious. Obvious. Obvious معنا واضح ښکارا یا څرګند هغه چې د لیدو وړ وي. Easy to see or understand. وایي هغه څه چې په اسانۍ سره لیدل او پوهېدل کېدای شي هغې د obvious ویل کېږي. It's obvious that you've told me lie. ښکاره ده چې دروغ دي ویلي. I can understand from your expression. بل موږ سره express ده. Express معنا اظهارول ویل یا هم څرګندول. To tell or show what you're feeling or thinking by using words, looks or actions. یعنی یو چاته ښکاره او یا هم ښودل ویل خپل احساسات او فکر د کلماتو او د اعمالو په مرسته باندې استعمالولو په مرسته باندې. I would like to express my deep gratitude to all of you for joining this online class. زه غواړم چې خپل شکرګزاري تاسو ته وړاندې کړم ته چې تاسو موږ سره په دغه آنلاین کلاس کې ګډون کوئ. Next is improve. Improve معنا ترقي کول بهتره کېدل پرمخ تلل. To make something better or become better یو څه کول یا یو څه کېدل دې ته improve ویل کېږي. The economy of Afghanistan is improving day by day. د افغانستان اقتصاد ورځ په ورځ ترقي مومي. Motivated معنا هڅېدلی تشویق شوی یو غټ کار ته. Very keen to do something or achieve something especially because you find it interesting or exciting. ډېر علاقمند لیواله چې یو څه لاسته راوړئ یا ویې کوئ په ده چې تاسې دغه کم کړنه چې لاسته راوړل غواړئ په زړه پورې هم ښه ښکاري تاسو ته. I'm motivated to teach you the English in this online class. زه هڅېدلی دا تشویق شوی یم چې تاسو ته په آنلاین کلاس کې انګلیسي تدریس کړم. Next, enthusiastic معنا علاقمند لیواله یا شوقي. Feeling or showing a lot of interest and excitement about something. یو څه په اړه ډېر زیات شوق او علاقه او خوښي ښکاره کول د enthusiastic ویل کېږي. Excitement بیا هیجاناتو ته ویل کېدای شي. Ali is really enthusiastic about playing cricket. علي د کرکټ کولو په اړه ډېر علاقمند او لیواله دی. Next we have experiment معنا ازمېښت یا تجربه عموما scientific تجربو ته ویل کېږي. Try something to see what result it has. یعنې یو څه کتل چې څه پایله لري. Try to avoid from doing any kind of chemical experiment that will harm you. کوشش وکړئ کوم د کیمیاوي تجربې ازمېښت څخه ډډه وکړئ ممکن تاسو ته ضرر ورسوي. Next we've got opportunity معنا فرصت مهلت chance. A time when it's possible to do something that you want to do. هغه وخت ویل کېږي هغه فرصت چې تاسو یو څه کولو لپاره لرئ یا غواړئ چې ویې کې opportunity ویل کېدای شي. So never ever waste the opportunity that you have. کله چې فرصت لرئ هیڅ کله یې د لاسه مه ورکوئ. Okay, next one is explain معنا تشریح یا واضح کول یو څه څرګندولو ته explain ویل کېدای شي. To tell someone about something in a way that is clear or easy to understand. یو چاته یو څه په داسې انداز کې ویل چې واضح او اسانه اوسي چې پوه شي. Okay, I would like to explain this grammatical topic in the easiest way. غواړم دا کوم ګرامري موضوع چې دا ټولو په اسانه طریقه تاسو ته تشریح کړم. Conversation معنا محاوره یا هم خبرې اترې. An informal talk in which people exchange news, feelings and thoughts. هغه خبرو ته ویل کېږي په کوم کې چې خلک خپل فکرونه احساسات او خبرونه سره تبادله کوي. Let's have a short conversation about today's match. راځئ د نن ورځې لوبې په اړه یو لنډه محاوره یا خبرې اترې ولرو. Next word is guess معنا فکر کول یا فرض کول یا ګمان کول دې ته guess ویل کېږي سوچ کول. To try to answer a question or form an opinion when you are not sure whether you will be correct. یعنی فکر کوشش کول چې یو ځواب پوښتنې ته ورکړئ یا یو فکر ولرئ یو نظر ورکړئ کله چې تاسو مطمئن ناست چې صحیح به یو که نه فکر کول guess. I guess you've gotten it wrong. ګمان کومه غلط مو واغوسته. Okay, next we have keep a record. It's more like a phrase. Keep a record معنا یادښت لیکل. یو موضوع یو څه شوی تاسو یادښت لیکئ دې ته keep a record ویل کېږي. Write something down to help you to remember it. یعنې څه لیکل دې لپاره چې بیا وروسته تاته یاد شي. Whenever you go shopping, keep a record of everything you want to buy. It's very important. کله چې تاسو وای شاپینګ ته ځئ هر څه چې غواړئ واخلئ یو ریکارډ یې ولیکئ تاسو باید. Next is go through something. معنا یو څه دقیق لوستل یا کتل.
آیا یو څه تجربه کول ته هم ویل کېدای شي. read something carefully from beginning to end. له پیل نه تر پایه پورې یو څه په ډېر غور سره لوستلو ته go through something ویل کېږي. So I'm giving you this topic and you just need to go through it right away. زه دا ټاپک در کوم او تاسې کوشش وکړم دا اوس یو څه دقیق ولولئ. Okay. recognize معنا پیژندل، تشخیص کول یا یو څه په رسمیت پیژندل ته هم recognize ویل کېږي. to know who someone is or what something is because you've seen, heard. یعنې پوهېدل چې څوک دی یو څه ده په دې چې تا لیدلی یا اورېدلی. when I saw you the first time I couldn't recognize, but later on I just talk about you and all the memories we've had together, so I recognize you. کله چې لومړی ځل مې وکتلې نو تاسو مې ونه پیژندئ، خو وروسته مې چې بیا فکر وکړه هغه ټول یادښتونه مې سره چې راواړوه بیا ما وپېژندئ چې تاسو یاستئ. recognize. next just معنا خلاصه، اصلي مفهوم دی غاټه موضوع وي هغه لنډ ټکو ده یا هغه سمري ته جست ویل کېږي. په ساده اصله مین آیډیا هم ویل کېږي. the main idea and meaning of what someone has said or written. یو چا چې یو څه ویلي هغې لنډ حالت او لنډ مفهوم ته څه ویل کېدای شي جست ویل کېږي. well don't try to explain the topic, just tell me the gist and I'll understand it quickly. نور موضوع ما وکړه بس هغه خلاصه راته وایي چې تر څو زه پوه شم. we have foreign means خارجي، بهرني یا بیگانه چې له بل ځای وي foreign ویل کېږي. foreign from or relating to a country that is not your own. هغه ځای هغه هېواد څخه چې ستاسې نه وي هغې ته foreign ویل کېږي. how do people behave in your country with the people from foreign countries. ستاسې هېواد کې خلک د خارجي هېوادونو سره څه ډول رویه یا سلوک کوي foreign. and we've got gloves معنا دستکشې. a piece of clothing that you wear on your hand in order to protect it or keep it warm. یو څه جوړه کالي یو څه دی چې تاسې په لاسونو اچوئ دې لپاره چې محفوظ شي ستاسې لاسونه یا ګرم شي. gloves. people often wear gloves in the winter icy weather. and next we have outerwear means هغه چیزونه چې د کالو د پاسه اچول کېږي، هغه کوټ وي که بنیان وي که هر څه وي که نه. clothes such as coat that are worn over other clothes. یعنې هغه کالي چې د نورو کالو د پاسه اچول کېږي. I usually wear a coat as an outerwear in the winter season. and finally we've got tights معنا تنګ پتلون، عموما د ښځو ته چې هغې ته tights ویل کېږي. a piece of women's clothes made of very thin material that fits tightly over the feet and legs and goes up to the waist. and ډېر تنګ پتلون د tights ویل کېږي. and this has been our today's online class of basic English vocabulary. I hope you've watched the video till the end and try to note down each and every word that we've studied and make sure you have the meaning and example for all of these words. Until I join you in the next video, wishing you all the best, and it's goodbye from me.